چیرې زه خدای ورکوي پردي کورونه څه وران کړم. زه چې سهار د خپل کور وځم په دې سوچ کې ډوب یم چې نن به څوک خورم او څوک به وژنم. چې ماښام شو تیاره ولګېده د باران راغی په نظر مې یو ښکلی ځوان راغی چې مې وجو لتې ټکوي په خاورو کې دی خړ شو د وړوکي بچونو مې په خوله کې و چې دی مړ شو. څه موده پس په هغه لار راغم یو ماشوم مې په نظر راغی چې مې راجوخ کوم ال بچیا څه کې دلته ویلې کاکا پلار ته مې پیزار ویل او دلته چا مړ کو چې کور ته راوړو مور په تندي ښکل کو. دې سره مې سترګې ډکې شو سر مې ټوټ کو مال بچیا کور کې م څه ګزران دی. ویلې کاکا زه په دې نه پوهېږم ټوکو ټقالو باندې ښه پوهېږم. بیا یتیم بچي قصه څه داسې وکړه زه چې کله کور ته لاړ شم مور مې جاړي لاسونه پورته وي ټول او رسکري وکړي چغې تر اسمانه کې مونځ پسې د شپې وږي چې خدایا دغه ظالم څوک دی چې موږ بې ګناه وژني د خدای نه نه هېرېږي پردي راوړي په خندا وژني. دی ورور او خور نه لري د زناور او لوی دی پلار او مور نه لري بچي په سین له شکور نه لري. د تکبر جامه کې ګرځي دته په ځمکه یو شی نه ښکاري د انسانانو په سرونو خیږي ته سړی نه ښکاري. دی که راپرېوت د پاسېدو به نه قسم په خدای د خوځېدو به نه د انسان کړي د زناور د ادا او د ابۍ نه څه خبر دی دا د یتیم بچي سلګۍ نه څه خبر دی. دی د قبر د ګزران نه ناخبره لوی دی په ځمکه ګرځي د اسمان نه ناخبره لوی دی. دی د قبر د ګزران نه ناخبره لوی دی په ځمکه ګرځي د اسمان نه ناخبره لوی دی. د دې دور سندرغاړو سه زما په څه نه لګېدی په سندرو کې خبرې د مطلب نږدي. د دې دور سندرغاړو سه زما په څه نه لګېدی په سندرو کې خبرې د مطلب نږدي. قصه سړی روږده د بس راټوله وی څوک ورته غوږ نږدي. شعیب وایي چې زندګي خدای ورکلي پردي سرونه څه وران کړم. زندگی هغه ورکلی پردي سرونه څه وران کم دا د یتیم بچي خیری به خپل کور زه په خپل وران کم خپل کور زه په خپل وران کم. مننه.